روان یو د مازدیګر لمانځه ته دغه دي د ریاض بدترینه مسجد او دا میداني مزهداره ځای دی یاران دی الله راولي د یوټیوب نامیان دی الله راولي نو نن دا یو نیت مو دغه دی کړی دی چې ولاړ سو د ریاض هغه د ټولو غټ مسجد ته چې 18,000 نفره په یوه پله پکښې کې لمونځ کوي نو د دغه څخه به خوند واخلو یاران هم تیار دي موټر هم تیار دی د خیر سره بس د لیبې واري مجلس و پروګرام سره موږ خپله در مابین سره دغه کو برابر کو بیا به نو پر بسم الله کوو تاسې به هم راسره یاست انشاءالله تعالی د ریاض سفر راورسېدلو دا غټ مسجد ته اوس به ورشو چې څنګه ځای دی ښه ښایسته منظرې ځای دا یې خپله مسجد دی Foretag en uvending ved Al-Sualem, og derefter destinationen er til højre. دغه به مسجد دی بس زما سره نه مسجد چې دی هغه دغه دی دا مسجد دی او دغه د موزیم دی دې ته مرځو د خیر سره اوس به په دغه ځای کې لږ وګرځو چې چی شته چی شي نسته نو د غرمې وخت دی ښه پوره ګرمي ده او زموږ دا ګرمي عجبه خوښه ده نو عجب خوند پر اخلم او سور ټاک دی سور ټاک دا پیتاوي ته او د غرمې وخت دی او خلک ګرده ځینې تښتي او زه خوندونه پر اخلم پر دا ګرمۍ باندې تا ته هم ښه خوند درکوي کریمه بس هغه دي د خوراکو د دې شان مو هم ولیدله نو بیا نو هغه دی د خیر سره لمونځ به وکړو یو ګړی به قرآن شریف ووایو دعاوې به وکړو د الله پاک شکرونه به وکاږو نو هغه دی چې تاسې به هم راسره ملګري یاست روان یو د مازدیګر لمانځه ته د ریاض غټترینه مسجد او دا یې میداني مزهداره ځای دی ښه پوره دا مسجد دی هوغه مسجد دی مخته Da passaram luz por aqui? Nein. Não. Nein, wie sieht man wohl? Kijk nou. Angela, ben daar luz por aqui? Ah, die waren kleuren. Nee, niet zo. Daar luz por aqui. Oh. Wat mooi. Nu dan kunnen we bijna party. Perwana lagi. Nee.
Come on, hey. Oh. Tipo, é pavão. دا غدي توپونه پر ترکانو ورخطا کوله هغه وخت او دلته نوشتام دي چې توپونه دي پر ترکانو یې خطا کوله 1.5 کاله تر مخه